شیخ مولوی اطیع الله صاحب د هر چې کله پر زنانه باندې د خاوند خپل حق بیانونو ترلاسه هغه د ډوډۍ پخېدو نسته، هغه د لباس صفا کېدو نسته، هغه د کور د جارو کېدو نسته، هغه د سالن د برابرېدو نسته، نو د خاوند په کور کې چې د خاوند پلار اوسېږي، زموږ چینل د خاوند په کور کې چې د خاوند مور اوسېږي، د خاوند په کور کې چې د خاوند ورور اوسېږي، د خاوند په کور کې چې د خاوند خور نور قریبان اوسېږي، چې هغه پلار او مور د خاوند د دې زنانې خسر او خواشه بلل کیږي، هغه ورونه د دې زنانې لیور بلل کیږي، نو چې د خاوند ترتیب د خدمت هغه پر دې زنانه باندې شرعاً نسی راتللی، د خاوند د پلار او د مور د خاوند د ورور او د خور دا په طریقې اولا پر دې زنانه باندې دا خدمت نسته، او نه هغه دې ته مجبوره کولی سي، او نه دا زنانه دې ته اړولی سي، او نه زنانه په دې باندې مکلفه ګرځېدلی سي چې دا دې د خاوند د پلار خدمت کوي، دا دې د خاوند د مور خدمت کوي. ما در ټول د شریعت مسله د خامخا به پر چا لږ درنایي. نن خو مصیبت دا دی چې کله زنانه کور ته راله سر دستي دا ووایي چې یاره پر دې زنانې زما ډېر حق دی، دا به زما خدمتونه کوي، او د خواښې دستي دا تمنا ده چې زما خدمتونه به کوي، او دی دا وایي چې یاره هغه زما د زوی چې د دې زنانې خاوند دی د هغې حق وروسته دی، اول به د خرو د خسرو د خواښې حقونه پر ځای کوي، لیکن چې کله دا په دې نظر باندې خواښې او خسر ورته کښېناستی، د هغې زنانې څخه په دې خدمتو کې لږ کمزوري وسوله، دستي په مابین کې ګیلې شروع سي، دستي په مابین کې شکوې شروع سي، شکایتونه شروع سي، او دستی د خواښې او د مژور په مابین کې ناراضګي راسي، دستی د زوی او د مور په مابین کې ناراضګي راسي، دستی د پلار او د زوی په مابین کې ناراضګي راسي، د هغې اخر انجام پر جدایي باندې راسي، پلار او مور سره پرېږدي، زوی خپله ښځه په مخه باندې واخلي بل ځای پورې راسي. ما درته ویل د هغې وجه څه وي؟ د هغې وجه دا وي چې هغه د حقوقو تعین نه وي سړي ته، هغه د مسایلو انداز سړي ته نه وي معلوم، هغه د حدودو تعین در کومه حده پورې نه وي چې یاره پر زنانه باندې در کومه حده پورې خدمت سته او پر کومه حده پورې نسته. زه دا ښکاره خبره کوم که چیرې د دې زنانې د خاوند پلار و مور په دې کور کې هغه پلار و مور د خدمت ته ضرورت لري، بیا هم پر دې زنانه باندې د خسرو د خواښ خدمت نسته. که چیرې خدمت سته هغه پر دې زوی باندې سته، دا زوی د دې پلار او د مور زوی دی، دا زوی به په خپله د دې مور پلار خدمت کوي، لیکن که چیرې دغه زنانه د دې خپل خسر و خواښ خدمت وکړي، دا د دې سعادت او نیکبختي او ښه زندګي ده، او دا د دې کامیابه زندگی ده، دا د دې ښه اخلاق دی چې دا یې وکړي، نه دا خپل خاوند به دې ته ویلی سي چې زما د پلار او د مور به خدمت کوي، نه دا پلار او مور چې خواښې او خسر دي هغه زنانه پر دې مجبوره کولی شي چې ته به زموږ خدمت کوي. لیکن ما درته ویل په شریعت کې د زنانې نیکبختي دا ده، هغې باید چې د ځان دپاره سعادت وبولي، نیکبختي وبولي چې دا زما د خاوند پلار دی، زما خاوند په دې خوشحاله کیږي، دا زما د خاوند مور ده، د دې په خدمت زما خاوند خوشحاله کیږي. نو بیا په کار دا دی چې دا د دې خپل خاوند د خوشحالۍ دپاره او د ثواب پیدا کولو دپاره او د کور د ماحول د خوشګواره او ښایسته جوړولو دپاره په کار دا دی هغه زنانه د دې خواښې او د خسر خدمت په ښه طریقه وکړي، ورنه شرعاً پر دې باندې دا حق نه وي. لیکن د دې څه یوه بله مسله هم ده، هغه مسله دا ده که چیرې دغه زنانه د خواښې او د خسر خدمت کوي، نو بیا د خواښې او د خسر دپاره په کار دا دی چې د دې زنانې شکریه ادا کړي، په کار دا دی چې دې زنانې ته د یو نیکبخته زنانې په نظر باندې وګوري، او په کار دا دی چې دغه خدمت پر ځان باندې د دې زنانې احسان وبولي چې دا زنانه څومره ښه زنانه ده او زموږ سره څومره ښه احسان کوي، او د دې پر موږ باندې څومره لوی احسان دی چې دا زنانه په دې معاشره کې زموږ خدمت کوي. حالانکه په شریعت کې پر دې نه زما خدمت سته او نه د خواښې خدمت سته، پر دې باندې نه د کور خدمت سته نه نور څه سته، چې دا کله خدمت کوي دا د دې ښه اخلاق دي، دا د دې ښه زندگی ده، او دا د دې ښه ژوند دی زموږ په کور کې. نو په کار دا دی چې بیا د دې زنانې سره محبت وکړي او د دې زنانې شکریه ادا کړي او دغه د زنانې خدمت پر ځان باندې احسان وبولي. ما مخکې درته ویل چې اوس مصیبت دا دی چې د حدودو تعین نسته، د مسایلو تعین نسته، د هر چا د حقوقو تعین نسته، خواښېګر د حق و ځان ته راکشوي، خسرګر د حق و ځان ته راکشوي، خاوند خو بل ځای د حقوقو دپاره ورته ناست دی، نو ځکه هغه زنانه غریبه یو طرف ته ستړې هم وي او د هغې سره سره د شکو د ګیلو د شکایتو څه وتلې هم نه وي.
نو دا د شریعت مسلې دي او د شریعت په مسلو کې په کار دا دی چې سړی خپل حدود چې کوم حدود شریعت متعین کړي دي د هغه حدود رعایت سړی وکړي.